په خوا کې ډېر دروند مشر ولاړ دی، ده سره خبرې اترې کوو. د اختر د مبارک شه. ډېره مهرباني ستاسو د ټولو مبارک شي. او زه د خپل طرف نه د راغلو میلمنو ته او د پاکستان نه د افغانستان ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي وایم. ډېره مننه. ستاسو ډېره مننه چې دلته راغلی، په خپل راتګ هم دې خپرونې ته درنه وبخښه. ډېره مننه ستاسو. تاسو پر اختر په اړه څه وایي؟ اختر مبارک شه. ستا دې مبارک وي ودې یاره. وله مخکې دې چې وویلې چې یو مشر را سره ولاړ دی میل ناست یم، مخ ما په لتاو کړي. او نو زما له لوري ټولو پښتنو ته، ټولو افغانانو ته او د نړۍ په هر ګوټ کې چې وي، یوازې چې مسلمانان وي، زما له لوري د نیکمرغه لوی اختر مبارکي دې ومني. هیله ده چې دغه اختر به د ټولو افغانانو لپاره، بالخصوص د ټولو پښتنو لپاره د سولې، امن، ورورولۍ، اخوت او قوت یو اختر وي. او دې هیله باندې او خدای ته مې امید دی چې دغه اختر به د افغانانو لپاره په لویه کې د ټولو پښتنو لپاره د جګړو د ختم، د سولې د پیل، د ورورولۍ، نیکمرغۍ یو پیغام وي، یو وروستی اختر به وي دا چې نور به په دې سره زموږ په هیواد کې، زموږ په ټولنه کې دغه جنګونه پای ته ورسیږي، دغه نفرت به پای ته ورسیږي، یوه مینه به راپیدا شي، یوه مینه به زرغونه شي، یو ورورولي به پیدا شي. او زه امید یم، په امید باندې یم، او زه تمه لرم چې داسې یو ګلاب راسپړېدونکی دی زموږ او تاسو په ټولنه کې. د امید سترګې د دوی په لار باندې شوي دي. یعنې اوس خلک په هغه څه باندې پوهېدلي دي، هغه څه یې درک کړي دي چې زموږ د ټولنې ګټه په څه کې ده او زموږ د ټولنې تاوان په څه کې دی. او وروستیو کې به داسې په یو لنډه وینا کې د شمشاد نه د ملي ټلویزیون، شمشاد د یو نړیوال ټلویزیون په څیر باندې چې یو نړیوال ټلویزیون دی او د نړیوال ټلویزیون په حیث باندې خپرونې وړاندې کړي دي خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته. هغوی نه به مننه وکړم چې واقعي چې پښتو ته یې هغه څه وکړل، پښتو ته یې هغه ډول خدمت وکړه څنګه چې لازمه وه. هیله مې له ټولو تلویزیونونو څخه دا ده، بالخصوص چې پښتو تلویزیونونه دي، بالخصوص چې ملي تلویزیونونه دي، چې دوی د شمشاد په قدم باندې قدم کېږدي، خپلې ټولنې ته، خپلو خلکو ته او خپل وطن ته دي له دغو جنګونو، له دغو نفرتونو او له دغو ناخوالو نه دي ورته نجات ورکړي. مننه. امین. ډېره مننه ستاسو. د ښکلو چم د یار مالت ته مې بلا زړه کېږي، د ښکلو چم د یار مالت ته مې بلا زړه کېږي، د شونډو جام د نظر ست ته مې بلا زړه کېږي. خدا حالات راله د شرم په مخ لاس راکاږي، خدا حالات راله د شرم په مخ لاس راکاږي، ګنې والله چې محبت ته مې بلا زړه کېږي. نو زه اوس تاسو ته د اختر مبارکي وایم او د اختر په دې مبارکه موقع که ستا په ډه کې کومه خبرې د نړۍ پښتنو دې کول غواړي. نزار خانه، زما له طرف نه شمشاد ټلویزیون او د اختر غټ اختر مبارکي. زه ټول چې دا څومره میلمانه دلته راغلي دي، شارجې ته زموږ سیمې ته راغلي دي، زه لر او بر چې څومره دي چې دا موږ په ښه نیت باندې او په ښه باندې دا کومې غونډې اوس روانې دي، دا کوم څه روان دي، نو الله دې وکړي چې زموږ دا ژوند، زموږ دا ملک خدای پاک او لر او بر دواړه په اتفاق لري او دواړه پکې امن راشي، نو ډېر به ښه سوکالي. امین. ډېره مننه. ډېره مننه. عجب د اختر دې مبارک شه. تا مبارک شه. ته خو د الین نه راغلی، الین کې اختر څنګه و؟ الین کې خو اختر ډېر مزېدار ده. هلته خو زیات شمېر پښتانه دي او د وطن او دود او دستور په الین کې بالکل ژوندی ده. قرباني هم کړې وه؟ او بالکل اختر دلته هم کړی که وطن کې هم کړی؟ دلته هم کو، وطن کې هم کو. بله ریپړ کې کومه خبره شته چې کوله؟ نه نه، بس د نړۍ ټولو مسلمانو او پښتنو ته د اختر لوی اختر مبارکي وایم. د شمشاد نړیوال تلویزیون نه ډېره مننه کوو چې هر وخت یې پښتنو دپاره داسې کامیاب پروګرامونه کړي دي. ډېره مننه ستاسو. تا چې په حسن د خندا د اور لمبې بلې کړې، زما په مړ زړه کې د بیرته مړې هیرې بلې کړې، په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه، په تسنو وسنو سپورو زلفو کې د سره ګلونه، د چا مزار ته د زلفو شپه ډیوې بلې کړې. او اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو نه آزاد، اوس مې شو ذهن د وهمونو د تیارو نه آزاد، ما ته مې نن جانان د سترګو شمخې بلې کړې. او سایله وخت چې ناکام عقل پې وسوځوي، سایله وخت چې ناکام عقل پې وسوځوي، ساقي د دوو سترګو د میو پیمانې بلې کړې.
ای صاحب د اختر د مبارک شاه په خیر علي ته مبارک سه د شمشاد تلویزیون ټولو کارکوونکو د اختر مبارکي سلامونه او راغلي مېلمنو ته او څوک چې د تلویزیون په شیشه مو ګورو ټولو ته اختر مبارکي موږ ډېر خوشحاله یو چې ستا په شان درانه خواږه مشران داسې سپېڅلي مشران را سره دي موږ هم خوشحاله په دې فخر کوو چې شمشاد تلویزیون سره موږ مجلس کې حاضر یو دا غونډه کې هم ګډون کړی ده خدای دې نور هم توفیق ورکړي چې نورې غونډې جوړې کړي دا شی نور پروګرامونه جوړ کړي ډېره مننه تا هم ډېره مننه اختر د مبارک څنګه هللی وایم تا دې مبارک سي د ګرانو مېلمنو راغلو دې ټولو دې اختر مبارک سي او د تلویزیون په سکرین باندې چې کوم افغانان کوم پښتانه لر او بر څوک دا پروګرام یې د موږ ټولو ته د اختر مبارکي وایو او خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې نور سهله او امن راسي او له حاجي صاحب محمد طیب نه هم ډېره مننه کوم چې دغسې د افغانانو په باره کې دی دلته کوم مجلسونه جوړوي او پروګرامونه جوړوي او له دوی نه موږ یو جهان مننه کوو او له تاسې نه هم ډېره مننه کوو د شمشاد تلویزیون نه چې تاسې پروګرامونه ډېر په خوشحالۍ او ډېر په محبت باندې ټول افغانان ټول پښتانه ګوري او خدای دې وکړي چې هر افغان دغسې سي محنت وکړي لکه تاسې چې کومې افغانیتوب ته محنت کړی ده پښتو ژبې ته او له تاسې نه یو جهان مننه کوم او د اختر مبارکي به د نوي پیغام کې د ګران هیواد مشر جناب حمید کرزي صاحب ته او ټولو کارکوونو ته غونډو ته افغانانو ته د اختر مبارکي وایي خدای دې وکړي چې د زړه له کومې دوی زموږ د اختر مبارکي واوري موږ هم ټول ګران ولسمشر ته د اختر مبارکي وایو ډېره مننه ستاسو د اختر د مبارک ستا د